تاسو خیال راغی اسه بیا ما زمونږ د عمل عجیبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یې تاسو زه په تاسو پوهېږم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم زه نه مې د چا نه علم زیات دی نه نسبي شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسان و چې چاته په ژوند خدای ویلي و چې نصیرالدینه تمام ګناهونه مې درته معاف کړه غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و اخیری ملاقات له ورغلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نه شي ویلی نو دعاګانې مې د هر چا اخیستې